پاکستان بیا په ډیورنډ کرښه او افغانستان په سر امریکا سره معامله وکړه. وایي امریکا راته ډالرې راکوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان باندې چې کله هم اقتصادي بحران راځي او هیواد یې دیوالیه کېدو ته نږدې کېږي نو پوځ یې داسې لوبه کوي چې د خپل لوی بادار یعنې امریکا څخه مرستې ترلاسه کړي. دا چې د افغان حکومت د سقوط وروسته هیڅ داسې پلمه نه وه چې له امریکا څخه ډالرې ترلاسه کړي. نو که له یوې خوا پر افغانستان یې د ټي ټي پي د ساتلو تورونه ولګوه، له بلې خوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو سره د جعلي جګړو پیل وکړ تر څو نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا ته وښایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی. خو ښکاري چې پلان یې کامیاب شو. تازه خبر دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترهګریزو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د امریکا د مالي مرستو د برابرېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري له ډان ورځپاڼې سره په مرکه کې چې یکشنبه د مرغومې پر 4مه نیټه خپره شوې ویلي چې امریکا ته په وروستي سفر کې د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو چارو او قضایي کمیټو له رئیسانو باب مینډنس او لینسي هم سره لیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دغه دوه امریکایي لوړپوړو د امریکا د 2023 کال په بودیجه کې د ډیورنډ کرښې شاوخوا له ترهګریزو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د مالي مرستې له ځانګړي کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې یادې مرستې به له نشه یي توکو سره د مبارزې او په قبایلي سیمو کې د قانون د پلي کولو په برخه کې وکارول شي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترهګریزو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان سره د دغه هېواد د مرستو د زیاتوالي خبر ورکړی و. خلک بیا وایي پاکستان د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو بیلابیل الزامونه لګوي، خو طالبان بیا پر پاکستان د داعش ساتلو تش تور هم نه لګوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.